د امریکا نوې تګلاره واشنګټن غواړي د اسلامي امارت په شتون کې بیرته افغانستان ته راشي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوې خپره شوې سیند پر بنسټ دغه هیواد غواړي چې افغانستان کې د خپلو کنسلګریو د بیا پرانیستلو په اړه د احتیاط پام کې نیولو سره څېړنې ترسره کړي. رسنیو د دغه سیند په حواله راپور ورکړی چې واشنګټن په دې غور کوي چې څنګه په افغانستان کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې پرته خپل کنسلګري خدمات بیا پیل کړي. دغه رسنۍ لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې تګلاره د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې تصویب شوه او په هغه کې د کنسلګرۍ خدماتو ته د لاسرسي د ملاتړ ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو پر اړتیا ټینګار شوی دی. یاد رسنۍ د خپل راپور په دوام کې ویلي چې د امریکا په نوې تګلاره کې له ترهګرۍ سره مبارزه، اقتصادي مرستې، په افغانستان کې دننه امریکایي وګړو ته د سیمه ییزو اړیکو او کنسلګرۍ خدمات او له هغو افغانانو سره مرسته کول شامل دي چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري. ورته مهال دغه سیند د اسلامي امارت پر وړاندې د امریکا په تګلاره کې چې امنیتي، سیاسي او اقتصادي موخې لري د احتمالي بدلون نښې هم کېدای شي. د لومړی ځل دی چې امریکا د اسلامي امارت تر واکه لاندې افغانستان سره د اړیکو لپاره پر داسې تګلاره غور کوي. د افغانستان اسلامي امارت د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد واک په لاس کې واخیست. اوس که څه هم 2 کاله تېرېږي، بېلابېلو هیوادونو که څه هم له اسلامي امارت سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې جاري ساتلې، خو لا یې هم په رسمیت نه دی پېژندلی.